ښځینه صنعتګارې له مسؤلینو او مرستندویه بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي. زهرا فیضي د لیسانس تر کچې د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې او له فراغت وروسته یې ښځو ته د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړی. هغه وایي چې د برند روز خیاطي له تیرو 4 میاشتو راهیسې فعالیت کوي. د نوموړې په خبره په دغه خیاطۍ کې 12 ښځینه ورسره کار کوي. په دغه مرکز کې لاسي صنایع او ښځینه کالي ګنډل کیږي او د کابل په سیمه ییزو بازارونو کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. در این شرایطی که فعلا مسئولین نیستن، مدخانه هستیم، خانه نشین هستیم، خواستم یک کارگاه ایجاد کنم تا بتانم که هم از رشته تحصیلیم استفاده کنم و هم مهارت که دمی مدت که درسیانه بود من مهارت خیاطی رو توسط کورس‌ها یا کسب کردم. خواستم از ارتوی زی استفاده کنم. بنابراین یک کارگاه صنایع دستی و خیاطی ایجاد کردم. البته با سرمایه بسیار کم و ناچیز شروع کردم. د خیاطۍ د دغه مرکز بنسټګره د مالی امکاناتو، وسایلو او ځای کمښت خپلې ستونزې بولي او له مسؤلینو او مرستندویه مؤسسو د حل غوښتنه کوي. مشکلات ما نبود بودجه است، وسایل کافی نداریم، یعنی عدم وسایل کافی است، عدم دسترسی به تکنولوژی بهتر و بیشتر است. به طور مثال تکنولوژی هدف نیست مثلا ماشینای پیشرفته که سر صدانش ماشینای برقی کارش بهتر میه و یا مثلا سولار کار داریم که چون برق نیست ماشینا باید به برق نیاز داره، همچنین توکوری به برق نیاز داره. زکیه یوه پخوانۍ ښوونکې ده چې اوس د خیاطۍ په یو مرکز کې په کار بوخته ده. هغه وایي چې د خیاطۍ مرکز د بېوزلو ښځو د لاسنیوي لپاره یو ښه نوښت دی. یک مقدار عایدی که من از اینجا دارم خوب است، زیاد به خانواده کمک میکنه. در خانواده 2 طفلک که است، همراه شوهرم زیاد کمک میشه. د دغه مرکز ښځینه کارکوونکې له مسؤلینو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغه ډول کاري مرکزونو جوړولو ته مخه کړي تر څو خلکو په تیره بیا ښځو ته د کار زمینه برابره شي.